کوله چې مولوي صاحب پوښتنه دغه ده چې کوم انسانان چې غواړي واقعي علما چې هغه د حق وینا بیانوي هغه د منځ یوسي او یا د هغو لپاره کوم دسیسې جوړ کړي د هغو تبلیغ یا د هغو ژبر باندې کوي چې دوی نه غواړي چې د حق وینا خلک واوري. نو داسې انسانانو جزا په ورځ د قیامت څه شي وي داسې واضح مولوي صاحب هیله کوم چې راته بیان کړي. خوښ مې پیغمبر ستا ملنګ ملنګ خویونه دي ستا په تاریخو کې ډېر خوندونه دي ستا په تاریخو کې ډېر. هغه زمونږ علماء کرام چې د الله رب العزت د کلام په رڼا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې همدارنګه زمونږ د فقهاو و مجتهدینو د امامانو د اقوالو په رڼا کې خلک د الله دین ته رابلي او هغه مسؤلیت چې په دین کې لري هغه د خپل رفع مسؤلیت لپاره کار کوي بل کوم هیڅ هدف نه لري بلکې یوازینی هدف د هغوی د الله رب العزت رضا وي نه فتنه نه اختلاف نه بدبختي او نه انحراف د هغو مطلبي باید د داسې علماو مرسته وشي. په هر چا باندې لازم ده چې د داسې علماو مرسته وکړي لکن هغه کسان چې د الله رب العزت د کلام په رڼا کې د رسول الله د احادیثو په رڼا کې د فقهاو مجتهدینو د اقوالو په رڼا کې خلک د الله دین ته رابلي او د هغو یوازینی هدف او مقصد هم د الله رضا وي بل څه مطلب نه وي فتنه اختلاف و شقاق مطلب نه وي که څوک د هغو مخه نیسي نو الله رب العزت په خپل کلام کې هغو ته سخت وعید بیان کړی دی. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فی خرابها. دلته تاسې تفاسیر وګورئ تفاسیرو ډېر زیات توجیحات کړي دي. نو هر عالم ته دا پکار دی چې ډېر په اخلاص سره ډېر په صداقت سره د الله د کلام په رڼا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو په رڼا کې د فقهاو د مجتهدینو د اقوالو په رڼا کې خلک د الله د دین نه خبر کړي او د هغه یوازینی هدف او یوازینی مقصد د الله رضا وي. انشاءالله د داسې علماو به مرسته هم کیږي او خلک به هم مرسته کوي. نو قدرمن اورېدونکو که تاسو هم غواړئ چې د رښتینې مؤمن خپرونې ته پیغام پرېږدئ نو لومړی په خپل ټلیفونونو کې 456 شمېره ډایل کړئ اوکې کړئ د هغه نه وروسته 26 شمېره ډایل کړئ بیا خپل پیغام موږ ته پرېږدئ. اوس به راشو لنډې دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري ملتیا مو وکړئ. زما مورې زما مورې زما مورې راته ګرانه تر هر چا